زندګۍ کې یو ځل واده ته تللی وم، داسې لینډ لګېدلی وم. مونږ چې ناستو نو مونږ ته سرې کړې غوښې او کوفتې او پلانې او پلانې دا ایښي وو، او هغه سر کې چې غریبان ناستو هغې ته تشې وریجې پرتې وي. نو ما چې داسې وکته هغې ته نو هغې مونږ ته داسې کته، بس ما لاس راغ. هغه مې چې قسم خوړلی دی چې زما د پلار واده یو زه وله لاړم نو زه به د سړي زوی نه یم. په ټول عمر 50 کاله د مولاتوب په زندګۍ کې ما د چا د واده روټۍ نه ده خوړه. 50 کاله. ولې چې غوړ غوړ راشي نو هغه ښځې کې کښېنه. مولیانو په ودونو کې که خدای پاک دوی په تڼاکو سټکوري، خدای پاک پې د فالج مرض راولي، د هغې په ودونو کې وي آی پي روټۍ جدایي او غریبانه جدایي. وی آی پي دی خاص د خنزیر بچو ته وایي. ته پوه شو په خبره؟ او د غریبانانو جدایي. خبره دا ده عزیزانو چې بس هسې ځان مان ستړی کول دي، کېږي میږي اسم نه. او عقل مقل خبرې ځکه مه کوئ چې تاسو کې عقل شته نه. قسم په خدای دی هر یو سړي پورې چې ګورې چا پورې د مرغۍ سر دی، چا پورې د کارغه سر دی، چا پورې د ټپوس سر دی، چا پورې د گنجای سر دی. گنجای پیژنئ چې هغه خزم بکواس ته تاسو وایي تاسو د خدای او دیر سپارې قرآن وایي چې ټول ښځو نه تنګ یې که نه یې تنګ. یو بوډا راته هغه ورځ وایي چې اپریدی ما ته وایي چې خدای دې د تاسو ملانو بیخه بس. مال ولې؟ وی مو د ازاړې نه تنګ یو، تاسو راته د ملک بادشاه هم ښځه جوړه کړه په اپریدی ژبه کې. زړې نه تنګ، زړې په تڼاکو سټکورې شه چې د زوی وادي وي، د نکریزو کې ټولو ښځو نه مخکې ګډېږي. نکریزې چې ناوې ته وړي زړه تې ټولو نه مخکې ګډېږي. ښځې داسې حال دی. لوڼه چې وګورې د خدای قهر دی. زامن چې وګورې کمپلیټ ډمان دي، کمپلیټ. اوس به نور ډمان کېږي. ستا په پاکستان کې لویه ترقي دوو څیزونو کړې ده، کنجرتوب او ډمتوب او ښځو. نوره ترقي که تاسو ولیده او مړم نه په قبر مې راشئ متیازې وکئ، نوره ترقي به نه ګورئ. 10 کاله پس به ښځې ډمې وي، جینکۍ به ډمې وي، هلکان به ډماني، تاسو بوډاګان به یې دوپړی مار یئ. کوم کتابونه وی هلکه؟ یوه بله ورځ راغی ویلې جی زه د قرت قاري یم. قرت قاري کوم ځای دی قرت ویلی دی؟ په لاهور کې. نو سره برمدم شو لاهور کې. مال ولدوالین دې زده کړی دی؟ ویل او جي مال ته ووایه لکه. نو داس چل کوي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دا د قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده. دا ای پکې نشته په قرت کې. دا هغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خناک قاري دی. دا ولدوالین ما ولدوالین په 6 میاشتې کې زده کړی دی. 6 میاشتې کې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم. په ولدوالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو. دی خو ما ته ګورې ولن